یو سړی و چې ډېر زیات را باندې ګران و، لا ژوندی دی خو زما دپاره مړ دی. او د نظر د ګړنګونو نه مې پرېوت، په څلور واړه مذهبه راته پړ دی. د احمدزي میډیا راډیوي خپرونې قدرمنو اورېدونکو په سلامونو نیکې هیلو مو هرکلی کومه. هیله او امید مې دی چې ټول برک روغ او جوړ باستئ او د ژوند په ټولو چارو به بریالي او کامیاب اوسئ. قدرمنو ملګرو، د خپرونې کوربه زه حمیدالله مرادزی، په تخنیک کې راسره عبید دی. بنډار خپرونه ده او په دې بنډار کې چې دی ډېر زیات ملګري راغونډ شوي دي او همدغه شانتي هر یو سره د هر یو نه به چې دی ټپا ټپیز یو د ځان سره جالبې خاطرې هم راوړي دي. نو ډېر زیات ملګري دي او نور وخت ستاسو نه نیسم. په خیر راغلی، ستړي مه شئ. مننه، خیر نو راځو په وار وار باندې اول احمدزي صاحب ته راځو. احمدزي صاحب ستړي مه شئ، په خیر راغلي. نو راځئ له تاسو نه یو لنډۍ اورو، شعر غزل ځان سره وړوي. ډېره مننه مرادزی صاحب، په دې هیله چې ښه به یاستئ. زه به درته څو بیتونه ووایم چې نوي دي، خوند به وکړي. د بېلتانه په بستر پروت یم رغېږمه نه، زه به یم مړ. د بېلتانه په بستر پروت یم رغېږمه نه، زه به یم مړ تر څو چې ما پورې راځي هندوه. او له تا قربان شمه ته دومره په خوند ناڅې چې هر ادا دې کړي رایاده مدوري هندوه. جار او فرق یې دا دی هلته خس او دلته سره جوړه ده. فرق یې دا دی هلته خس او دلته سره جوړه ده. لکه د خپلو مړو ما هم سوځوي هندوه. واه. او هره شپه نوې ډرامه وي خو یار نه خبروم. هره شپه نوې ډرامه وي خو یار نه خبروم. کله تر ما پورې راځي او کله زی هندوه. واه ډېر ښه. او له تا نه جار شمه ته دومره په خوند وایې ټپې. له تا نه جار شمه ته دومره په خوند وایې ټپې چې غږ کړې پورته وایم راغله له فلمي هندوه. هو باران وریږي کوټه څاڅي، کټ په ګوډونو ګرځوم تا یادومه. او زه به نوکره ورته نیسم، په شینوګۍ د تنور نه لمبه کوي نه. دولت به خپلې مور ته راوړي، د بېلتانه په اور د زه سوځم مینه. زړه ته مې ګوره خوښ یې ته کړې، نصیب ته ګوره درنه لرې مې ساتي نه. او زما پستا مې نه ماتېږي، وړوکې ورور دې په کوڅو کې ښکلومه. ما به همدا موزي زړه کړې، هسې مې زړه په شمله ورپسې ځي نه. چې تسلي پرې د زړه کېږي، د یار خبرې د ځان سره کومه. او چې تسلي پرې د زړه کېږي، هغه زلمي مسافرو خوړلې دي نه. په زړه کافر لالي ته وایه، په رنځ اخته جانان دې ډېر ډېر یادوي نه. او په نیمه شپه دې کرېغې وکړې، ژوب له زړګیه بیا دې څه یاد شوي دي. د نیمې شپې ټپه در واخله، زه د سبا په امید نه یم مړه به شمه. که په لاس راغلی دا مې واوره، د زلفو تار به دې رباب کې لګومه. او جینۍ په دوه سترګو ړنده شي، راپسې شاته دې کتل رنځور دې کړمه. ورځه په مخ دې هشه، سوالګر خو نه یم چې دې ونیسم لاسونه. او قرار لیونی کېږم، د جدایۍ زهر لالي را کړی دی نه. ته راځې خپله به راشې، نور دې د لارو سر ته نه کښېنم مینه. او په چا مې سترګې نه خوږېږي، بلا دې واخلم په رښتیا نیمګړی یم. لکه کابل د افغان حق دی، داسې مې حق دی د اشنا زلفو سرونه. په کومه لاړې غږ دې ورک شو، ناځوانه تا خو د قیامت تړل شرطونه. او ټګي دې وکړه ټګه یاره، ستا دې ټګي زما د صبر په خدای وینه. او د خپل وجود فکر مې نه خوري، ته به بیا راشي په تا ژړا راځي نه. د تورو خاورو لاندې یاره، هغه ګېډۍ زلفې د شته که خاورې دي نه. څنګه نری خندا دې وکړه، څنګه په ډک زړه مې در وژړل مینه. څنګه نری خندا دې وکړه، څنګه په ډک زړه مې در وژړل مینه. زما نه هېرېږي یاره، زه دې په زور د زړه نه څنګه وباسم.
اها چې پیر بابا در له در نه کړم زړګی دې صبر کړم خدای نه درکوي نه. زما او ستا دومره تعلق و لکه د لوی سفر واړه واړه لمنځونه. لالی خاورو ته راکوز شه لالی خاورو ته راکوشه زما ګېډۍ زلفونې ولې دي ګردونه. که یې جنت ته کش کولم له دوزخي جانان به تاو کړم لاسونه.